أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط إن بشك ربكم رب دستاسو الله على تلاده الذي الله غذات خلق پیدا کړی السماوات اسماننا والارض اوزمکا في 6 ايام پشپغو ورځو کې ثم بیا استوى اغا قائم شو برابر شو على العرش په عرش باندې څنګه برابر شو مونږ په دې نه پوي زمونږ عقل دې ته نه راسيږي ځکه چې الله تعالی په سوره نحل کې فرمایي سوره النحل آیت نمبر 4 او یایم 74 74 کې چې فلا تضربوا لله الامثال الله د پاره مثالونه ما بیانوي نو مونږ عقل د دې درک کولای نشي مونږ د دې مثال نشو بیانولای چې کوندې داسي وغیرہ همدارنګه الله په سوره شورا آیت نمبر 11 کې فرمایي چې لیس کمثله شیء داغه په شان دي شي نشته هغه په شان دي نشته مونږ په دې نه پویو او يهوديانو د دې خبره نه دا یو الزام لګو الله تعالی دې بس هغه ته سزا ورکړي دي چې شپږ ورځو کې الله تعالی اسمانونه پیدا وکړل او و مروزه دم وکړل ځکه چې ستړی شوی او دا و مروزه د دمه چې کوم و دا د خالی ورځ ده او مونږ هم ځکه خالی پوره چټي کوو چې دا د الله د دمه ورځ الله دې موږ تاسو ته معافي وکړي نه الله ستړی کیږي نه مونږ ته الله تعالی آیت الکرسی کې دا خودلی دی او تاسو ذکر کړی دا ما تاسو ته تفصیل سره بیان کړی و چې ولا يؤوده حفظهما الله ستړی کوي نه دا دوړو شنو حفاظت الله تعالی نه ستړی کوي ها پدې کې حکمتونه دي بعض چاته به حکمت معلوم شي چاته بنشي معلوم لکه بعض خلکو یو حکمت دا بیان کړی دی چې دا انسان ته الله تعالی ترتیب سره خپلو هر هغه شی چې هغه جوړي هغه طریقه ورته خایي چې دا एकदम جلدی مکوا او एकदम ځان مالګانه کوا او دومره وګدوم ما چې هغه در باندې پیټه بریزي څنګه چې الله د ترتیب په بنیاد باندې اورځ باندې دا کار تقسیم کو همدا غرانګي تم خپل تقسیمي کار وکړه همدا غرانګي ترتیب سره وخت راو الله دې تاسو پوي کې بده باندې مزید خبره هیڅ کوم نشي کولای نه چا کړی دا ځکه چې دا د هغه آیتونو نه چې کوم په سوره آل عمران کې تاسو ابتدا کې ذکر دي چې هغه متشابهات دي خبره مونږ د کوو کړه دا خلکو به ځانه جوړ کړی دا چې داش په دا الله نه دی او نه فرشتو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې شته چې دا فلانه شپه البته احادیثو کې دا الفاظ شته دي چې تاسو سفر کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعرات په سحر وختي باندې سفر ته وته او یو حدیث کې دی د جمعې ورځې سحر وختي به سفر ته وته همدا غرانګي د روزي باري کې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعرات او د پیر په ورځ باندې روزه ساتله همدا غرانګي د جمعې باري کې دي چې اواز د جمعې ورځ روزه مساتای ځکه چې دا د مسلمانانو د خوشحالي او د مانځه ورځ ده دغه تاسو مانځه ته تیارې وکړي الا دا چې تاسو ترتیب کې د غراشي یعنی درې ورځې روزه ساتي په کې جمعه راشي نو خیر دی دا احادیث دا د ورځ په بنیاد باندې دین علاوه نور نشته د اهمیت کې دا احمد دا کما احمد وغیرہ او یا دا ورځ او بلدا چل زده کې تاسو الحمدلله قران کې بار ما سره ولته مولانا اسماعیل صاحب سره د غرنګ نور خلکو سره ویلي دې شینو کې م پریوزي کده کې تاسو پریوزي د خپل عمر کې دانه شي حل کولای دستا عمر به ختم شي دا بنشي حل کولای الله یو شی مبهم پر خود دې ته مذکرنګ مبهم پرې دا هغه کې کود کورید مکوي لکه مثلا الله تعالی فرمایي چې آدم علی السلام شیطان وسوسه واچول آدم علی السلام ونه خوړه اوس خلق بدی کې لګیا دي دا ونشنوا کا زیړه دا پخوا کا کچوا دا دنګ وکلنډا دا ډیره وکلګوا دا اول هوا وخړه کا آدم علی السلام وخړه دا به څومره وخړه دا به څنګه وخړه دا په ولاړی وخړه کده په ناستي وخړه کده په ملاستی وخړه او بدی کې لګی دي خدا ټوله معلومه شوه چې چلو شي او کدا چې معلومه نه چلو شو اصل خبر الله تعالی د ونی تحقیق نه کړي ادا الله تعالی د دې خبر احساس ور کوي چې ما ویلی چې مکوا زما خبره په مقابله کې دی شیطان خبره ته احمد ورکو تم ورکوا شیطان خبره ته اهمیت ما ورکوا کنه داس چل بکیږي بیا نه دی وجنا د الله تعالی په سوره ال عمران کې ویل موږ ته ځکه چې کدا سو بده کې پریز لکه بعض خلک وایي چې آدم علی السلام نکاح چا تړلو دا نکاح فرشتي تړلو کا تړلو دا الکه ته دې څه کار کوم دې نه کوي چې څه کوي
او چې ور کم ځای نه ګریږي چې په ګرولو کې نه به مغه ګرای ان شاء الله ابه وغه خلاصې کېم نه اصل کار نه بوزي بیا اصل کار نه بوزي یغش الليل اغا پټایش په النهار پورې باندې یطلبه چې نرسوي ان د دوی د دې نورستو طلب کوي د اغي لکه حسیسه پمنډ باندې د میاشتو د دوراني الله تعالی خي یعنی د کوم چې موږ شپه ورځي دا شپه لاړه بیا ور پسې دا ورځ روانه ده بیا غلاړه بیا دا ور پسې شپه روانه ده یو پسې بل او دا اوس دې آیت کې موږ ګران سره پویګو خو ساينس دا ثابته کومه ته لکه څنګه چې په مدار کې دا گردش کوي هر یو شی په خپل مدار کې گردش کوي او الله تعالی مخکې موږ قرآن کې خود لیو او موږ وخت کې په دې باندې نه پوهیدل و الله تعالی پوي کو کې دې شي دې مخکې موږ مزید په دې باندې پوښي مزید په دې باندې پوښي او دا د قرآن کمال دی چې قرآن کې دا معجزه ده په نور کتابونو کې نشته کوم چې موږ تاسو پیژنو یا کوم چې موږ تاسو لیکلي دي قرآن کې دا معجزه ده کستاد عقل معیار دا دومره ده نو الله تعالی دومره خبره تا کوي او کستاد عقل معیار اوچت شو اوخت نو الله امستا هغه معیار مطابق خبره په قرآن کې کړی ده نه دا سړی په دې باندې پوي دی شي چې ما په باره کې د کوئی خبره کمه ده یا زیاته ده نه هغه سړی دا ویلی شي چې زه ډېر تعلیم یافته یم او د قرآن خبره زما د عقل نه لاندې پرېوتې یا زما د عقل نه یا زما د معیار نه لاندې دا د قرآن کمال داسې دی ته څنګه یې ستا خبره تا ته کوي هم ته به پوهېږي هم ته به هغه ایکسپټ کولی شي هم ته به هغه باندې پوهېدی هم شي او به هغه سر ته رسولی هم شي نو مخکې به مونږ ویلي چې دا هر یو شی په خپل یسبحو کل فی فلک یسبحون دا ټول شونه په خپل ځای کې د الله تسبیح کوي نو ټیک خبره او ساينس ثابته کړي چې نه دا گردش کوي نو بیا هم ټیک خبره کېدای چې ساينس دا خبره بل شان ثابته کی ساينس غلط کېدای شي الله خو نه شي غلط کړي نه به بغسی هغه کې موږ عقل دم دغه خبره اتله الله تعالی هغه وخت کې ویلي چې فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت آیا تاسو دی اوخت نه دي کتلی څنګه پیدا کړی دی الله تعالی نو هغه وخت کې دا غي خلق دا غي ذهن دا غي سوچ او فکر هغه اوخ باندې پویدل چې دا اوخ ته بس موږ پیژنو نن سبا اوخ باره کې دومره تحقیقات شوي دي یا دومره دا عقل رسیدل دي چې دې کې د اوبو بیل خانه ده څومره وخت هغه مزل کول شي څنګه د دې د خپې هغه ټولواله او غدواله دي وغیرہ وغیرہ نو نن سبا چې کم عقل هغه ته ده نو خبره ده الله په خپل ځای کې پراته ده چې اوخ ته وګوره چې څنګه الله پیدا کړی استاد عقل معیار باندې مطابق الله تعالی خبره کوي والشمس او نور والقمر او سپوږمۍ والنجوم او ستوري مسخرات دا تابعدار دي بامره په حکم د هغه کې د الله په حکم کې الا خبردار خبر شي واورا له هغه د پاره الخلق پیدا کول دي والامر او حکم ور کول هم دي دا خبره د تفصیل مکی نشته دي ډیر وخت مونږ سره کم ده ډیر اهم خبره ده او مونږ کله په دې باندې پوي کې ډېر مشکلات به زموږ حل شي چا چې پیدا کړي فیصله به اختیار به مغتي پیدایش چا کړي ده فیصله به مغتي هم د کمانه پر ربوبیت کې پراته ده درب معنا هم ده خالق هم ده او دغه الله تعالی مالک هم ده او حاکم هم ده یعنی چې پیدا وکړي لکه مونږ یو پیاله واغسته او هغه ما کور ته راوړه او دغه پیاله زوس بده کې چا چوما او د مانه انکار کوي او یا د ما ته وای چې نه ما کې صرف وبس کې او یا بل زمانہ فرمانی کوي مونږ به پیاله سره کار کوو چې دا ماته پرانه او چې تاسو جګړه کوم ما خو ته راوړې دي د پاره جوړ کړې دي د پاره یا تا باندې ما خرچه کړې دي د پاره دا کار وکړي نو الله انسان پیدا کړي څه د پاره ده نه د په اختیار یا د په نظام کې فیصله به الله تعالی کوي هغه د نظام د ټول او موږ وای چې پیدا الله کړیو خبره به د حکومت منو او د زورور منو او د نورو زورور منو او وغیرہ وغیرہ تاسو ته ټول معلوم دي تبارک الله وبرکت ولد الله تعالی رب العالمین چې پروردگار د ټول عالمو ادعوا رب لي سوالو کوي ربکم مقبل ربنا تضرعا فعجزي سرا وخفيه او پټ پټ انه بشکل تعالی لا يحب مننا كي المعتدين زیاتی کون کو سرا ولا تفسدوا او تاسو فساد مکوي فی الارض بسمکا کې بعد ورستو اصلاحها د جوړوالی د ځمکینا ټول باره کې ګوري دا حکم دی دلته خو یو خاص خبره ټول حکم عام دی ځمکه اواره شو کند پکې ما پیدا کړ دیوال جوړ شو بیا یې مورانه وا الله را جوړه دا نو مې ورانه وا نظام جوړ دی نو مې ورانه وا وغیرہ وغیرہ کپڑے جوړ شوي نو مې اشلاوا شکل الله در کړه دی مې بګاړه وا په مختلفو طریقو سره ته پوهیږي خپل همدارنګه هر شی چې